غزل لاله هغه خورکۍ چې تاسو ته هغه نظم لیږلی وه، اول هغه پوښتنې ووایه د نظم په شکل کې چې دی، او بیا به یې ته خپل هغه ځوابي نظم بیا پکې ووایه. غزل لاله وخت څنګه تېرېږي؟ ولا سخت ګلمن ګلمن راته ښکاري په دغه څه شپو ورځو کې. ولا کیسې داسې دي ښه چې د درد غم ګیله دار سړی لري، خو څوک یې د ویلو جرأت لري څوک یې نه لري. اها بالکل. څوک یې ویلی شي څوک یې نشي ویلی، څوک چې نشي ویلی هغه بیا شاعرانو ته کېږي. مخکې تاسې د ډاکټر په اړه یو ښایسته نظم لیکلی و، یو څه پوښتنې شوې وې او یو څه بیرته فکر کوم تاسې ځوابي نظم ورته ولیکه. هغه نظم تاسو ته چا لیږلی و؟ دا یوه جنۍ وه، په دې باندې ټیک ټاک کې ډېر بحثونه هم روان وو، اکثر جنکو ویلي وو چې مطلب دا موږ ویلی دی یا موږ غزل ته لیږلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول روغه جوړ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. زه محمد ذکي حکیمي یو ځل بیا د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنه دوستانو، زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. قدرمنه دوستانو، ستاسې ډېره تقاضا وه د ډېرو دوستانو چې یو ځل بیا د ښاغلي ازلجي سره یو ځل بیا خپرونه وکړه. تقریبا د تېرې روژې مبارکې میاشت کې ما د ښاغلي ازلجي سره یو خپرونه کړې وه چې د ډېرو دوستانو د خوښې وړ ګرځېدله. نو ما بیا یو ځل لازم ولیده او د دوستانو تقاضا وه چې د ښاغلي ازلجي سره یو ځل بیا مرکه وکړم. نو تاسو د ازلجي په اړه کافي معلومات لرئ، نو نن غواړو چې دغه پروګرام د شعرونو لپاره وي، نو نوي شعرونه به تاسو ته ډالۍ کړي. ازل لاله السلام علیکم. وعلیکم السلام. هر کله راسي او ډېره مننه چې جلال آباد ښار ملنګ جان واټ شمسري مارکیټ 430 نمبر ازل سیاحتي شرکت دې تشریف راوړو. ډېره مننه هر کله راسي، راتګ دې په لیمو نور ملګري دوستان دې ښه دي. ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا به دغه خوشبختانه به یم چې یو ځل بیا مې لاس ته راغللی که نه. هوایي مرغۍ ازلجي صاحب دومره زر لاس ته هم نه راځي. ستاسې خدمت کې یار. ډېره زیاته مننه. شروع په یو ښایسته شعر باندې وکړه. غزل داسې باور لرم ما غوندې یو بل به پیدا نه باور لرم ما غوندې یو بل به پیدا نه کې، پیدا به کې خو ما غوندې پاگل به پیدا نه کې. دا سور ګوره ماښام ګوره موسم ګوره هلکه کیسې مه کوه مړه یو بوتل دا سور ګوره ماښام ګوره موسم ګوره هلکه کیسې مه کوه مړه یو بوتل به پیدا نه کې. منمه د جانان د خولې خندا ځان ته څه وایي، خو ومنه د مور د خولې خندل به پیدا منمه د جانان د خولې خندا ځان ته څه وایي، خو ومنه د مور د خولې خندل به پیدا نه کې. ورځه وطن فروشه چې په کوم طرف دې ښه وي، نړۍ به ټوله ویني خو کابل به پیدا نه کې. ورځه وطن فروشه چې په کوم طرف دې ښه وي، نړۍ به ټوله ویني خو کابل به پیدا نه کې. له ده به ښایسته وي پیسهداره مشهور وي، جلۍ هلکان ډېر دي خو ازل به پیدا نه کې. زیاته مننه. واقعا ښایسته شعر او دغه اخرینی فکر کوم باید د کابل ولایت خلکو ته د ډالۍ واوسي. غزل لاله دغه شعر د څه وخت لیکلی و؟ دا ولا ټایم خو به یې راته نه وي په ده، خو همدا تازه غزل دی. غزل لاله دغه نوی کاروبار د څنګه دی؟ ځکه فکر کوم یو څه وخت مخکې تاسې لاندې په موبایل فروشۍ دوکان کې به ناست وئ، اوس دغه سیاحتي شرکت مو جوړ کړی دی. کاروبار څنګه دی؟ ماشاءالله ښه دی. بس ملګري دوستان راځي، ډېری به ستاسو ملاقات دپاره به هم راځي. ملاقات ته هم راځي، ویډیوګانو ته هم راځي او ورسره کار ته هم راځي. ډېر ښه. غزل لاله وخت څنګه تېرېږي؟ ولا سخت ګلمن ګلمن راته ښکاري په دغه څه شپو ورځو کې. ولا کیسې داسې دي ښه چې د درد غم ګیله دار سړی لري، خو څوک یې د ویلو جرأت لري څوک یې نه لري. بالکل. څوک یې ویلی شي څوک یې نشي ویلی، څوک چې نشي ویلی هغه بیا شاعرانو ته کیني. دغه شعر چې کوم اوري نو دا ځان سره چې دی فیل کوي، دا ځان په دې کې ویني، نو دی نه به یې خوند اخلي. او څوک یې ویلی چې بیا موږ یې د شعر په ژبه راولو تاسو ته یې ووایو، بس تاسې زړه به هم سپک شي څه ناڅه. څه زموږ زړه سپک شي، څه ورسره ستاسې چې دی زړه سپک شي. بالکل همداسې سم را جوړه کړې ده. غزل لاله یو څه وخت مخکې تاسې د ډاکټر په اړه یو ښایسته نظم لیکلی و، یو څه پوښتنې شوې وې او یو څه بیرته فکر کوم تاسې ځوابي نظم ورته ولیکه. هغه نظم تاسو ته چا لیږلی و؟ دا یوه جنۍ وه، په دې باندې ټیک ټاک کې ډېر بحثونه هم روان وو، اکثر جنکو ویلي وو چې مطلب دا موږ ویلی دی یا موږ غزل ته لیږلی دی، کمنټونه یې کړي وو، خو ټول دروغ وایي. دا یوه جنۍ وه چې په لومړیو کې دې کله دا نظم ماته ولیږه، نو په دې کې د دې جنۍ نوم و په دې نظم کې.
چې کله ما ورته ویل چې دا زه ریکارډ کوم نو هغې ویل چې او زما مینه واله دا چې نه نو وایي ریکارډ کولی شي خو زه نوم ترې لرې کوم نوم ما ترې لرې کوو دا نظم مه ویلې هغه ځینې زه نه پېژنم چې څوک دا چېرته اوسېږي څنګه ده څنګه نه ده یوازې دغه نظم چې دی په خپل وایس کې را لېږلی او بیا یې لیکلې بڼه باندې را ولیکلو ما ریکارډ کړو خلکو خوښ نورې جنکۍ دی بې ځایه دعوې درو به نه وایي ما سره به یې مخ کوئ بالکل حضرت لالا پوښتنه کوم او حقیقي راته ځواب وکړه دا ډاکټره څوک ده چې دغه زموږ د خپرونې له لارې فکر کوم لومړنۍ خپرونه به وي چې څه ناڅه حقیقت به د ډاکټره په اړه وویل شي خیر که څه ناڅه ډېر نه داسې د په انګلیسي کې یو خبره ده داسې ډیپ پکې مه ځه فقط که یو څه ناڅه ووایې ګوره که څه ناڅه لپاره مطلب دی غواړي چې پوه شي نو څه ناڅه چې دی سړی بیا شعر نه پوهېږي پوه شوې څه ناڅه نه ما ډېر څه په شاعرۍ کې چې دی ځای په ځای کړي دي دوی هم پوهېږي خو یوازې زما له خولې اورېدل غواړي او زه یو ورځ به بیا ورته ووایم فضل لالا هغه خورکۍ چې تاسو ته هغه نظم لیږلی وه اول هغه پوښتنې ووایه د نظم په شکل کې چې دی او بیا به یې ته خپل هغه ځوابي نظم بیا پکې ووایه ټایم به لږ ډېر ولي مشکل نشته دی زه او زموږ لیدونکي ستاسو د شعرونو په لوږه او تنده کې ناست دي سلامونه درته وایم سلامونه مې قبول سلامونه درته وایم سلامونه مې قبول کا سلامونه درته وایم سلامونه مې قبول کا ګلابونه مې قبول کا خدای دې وکړي راته ښه وې جوړ و روغ تر یو پوښتنه درنه کومه یوه غوښتنه درنه کومه نن دې خپله کیسه وکړه مکمله کیسه وکړه زارۍ نه درته کومه ته په خپله کیسه وکړه دا ډاکټر اجنۍ څوک ده بختور اجنۍ څوک دا ډاکټر اجنۍ څوک ده بختور اجنۍ څوک ده دا په خپل حسن مغروره ناسپرور اجنۍ څوک ده ستا له مینې ستا له حاله ناخبر اجنۍ څوک دا د زړه د زیارتونو دا کوتر اجنۍ څوک ده دا چې ته پسې ځورېږې همیشه پسې ځورېږې هم په ورځ پسې خفه یې هم په شپه پسې په شعرونو کې ستا یې غزلونو کې د یاد د ماښامونو کې ستا یې بدلونو کې د یاد د دا ډاکټر اجنۍ څوک ده بختور اجنۍ څوک ده دا پسې دومره نازېږي جوړېتانه ښایسته دا پسه دومره نازېږي جوړېتانه ښایسته د سپینه مینه د پسته ده یا د شاتو نه خوږه ده یا ګل رنګه بې جوړه ده یا د کم رئیس خورزه ده دا ډاکټر اجنۍ څوک ده بختور اجنۍ څوک دا په مینه نه پوهېږي دا په سپینه نه پوهېږي په خبره نه پوهېږي دا په سمه نه پوهېږي په کږو باندې پوه که لیونو باندې پوه که په شیرو باندې پوه که دا ډاکټر اجنۍ څوک ده بختور اجنۍ څوک سلامونه مې پرې وایه او زمانه ورته وایه یو جنۍ درته غوسه ده لیونۍ درته غوسه ده او په ما ډېره خفه ده یو مات زړه ورته ډالۍ که دا ټپه ورته ډالۍ که دا لیوني خویونه مه کړه دا لیوني خویونه مه کړه ما لیوني خویونه کړل برباده شو ډېر ښکلی لیکلی والا اذر لالا کله دې ازار ورپسې کړی موږ چا پسې ازار نه کوو دغه ستاسو یو شعر و چې زما د ډېرو نږدې ملګرو خوښ دی او همیشه اوري چې ازله اوسې مونږ کره واړه ځي او راځي دا که څه هم تکراري دی خو زمونږ او زمونږ لیدونکو ته یې ووایه درې شعرونه اوس داسې وو چې د سترګو نه مې هغسې اوبه ځي او راځي چېرته زما درپسې زړه ځي او راځي زر او جنکیو منځ کې نه ورخطا کېږم چې تا له مخامخ شم رانه خوله ځي او راځي هغه جنۍ چې زه یې دا وګیرومه زما وه زه له اوسې موږ کړه واړه ځي دا هغه شعر زمونږ د ډېرو دوستانو خوښ دی فضل لالا یو بل باید داسې دی وایي چې خدای که مې لالی راکړو لږه پیسه داره کړم غمه تا به ګډ کړمه ګډه ته به د کښېنمه د دغه یو څو بیتونه مونږ ته ووایه کور ته به دې راولم رڼا ته به دې کښېنمه تا به ځان له وغواړم دادا ته به دې کښېنم خدای که مې لالی راکړو لږې پیسه داره کړم غمه تا به ګډ کړمه ګډه ته به دې کښېنمه ځان پورې به ټوکې وکړم ځان به مسخره کړمه تا به په خندا کړمه خندا ته به دې کښېنمه ستا د جدایۍ عذاب به دغسې اسانه کړم عکس به دې ډډ کړم پکې خواته به دې کښېنمه مخکې ملایان ښه دي اجیان ښه دي غزله یار ما سره بوتل دی پیره شاته دغه شعر دی فکر کوم په کوزه پښتونخوا کې یو سندرغاړی هم ویلی دی دا دوه سندرغاړو ویلي وو یو اسفندیار یار ویلی وو اسفندیار مومند دی هغه چې دی مست میوزیک سره ویلی وو او بل چې دی بلاول سعید ویلی وو دواړه ښه وتلي دي تاسو نه اجازه اخیستې وه او ډېر ښه
غزل لالا یو څه وخت مخکې تاسو د رپ په شکل یو شعر جوړ کړی و، او یو هغه دغه نوی شاعري ده ستاسو. دا نوې شاعري وه، وطن او حالاتو ته په کتلو سره چې دی